بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای قاریان به ډیر سي، قاریان د ریا د نامه د شهرت لپاره به قرت وایي او د مال لپاره به وایي د بادشاه دفتر لر ولاړې، د وزیر اعلی دفتر لر ولاړې، د گورنر ځای لر ولاړې، هلته رکوع وویل، قرآن یې ووایي، د هغې خوا دته ښه کاغذانو کې ورو روپۍ چلي، د هغه رقم کالي وو، پلانۍ ورکړي. دا د چیش لپاره کړي؟ دا یې د نامه دپاره، دا یې د شهرت دپاره. یو قاري صاحب جن وباسي، یو قاري وباسي چې هغه د الله په خاطر صحیح سو د نامو د شهرت لپاره به کوي. او د الله رسول فرمایي فقها به کم سي، علما به کم سي. فقها دا معنی چې په حلال او حرام سر خلاصيږي، په حلال او حرام د هیڅ چا سر نه خلاصيږي. بس ګرد حافظان دونه ډیر سلو، هر دویم ځای چې وګوره دا حافظ دي، شنو نور بل منځ دي سر خلاصيږي یا ولا کم خلاصيږي، په زکات دي سر خلاصيږي یا نه خلاصيږي. نو ته څنګه قرآن یاد کوي؟ بس نو پلار په ما قرآن یاد کوي، هغه سکول والا ورته قرآن په یاد کړ ډېر ثواب دی، د قیامت پر ورځ به تا داسې کې ورور قرآن مې یاد کړي. بیا پلار راوایستلم، بیا م انګریزي سکول شروع کوي، بس اوس په فلاني ځای کې زما نوکري ده. نو چې تا طالب کوئ، تا نوکري د کومې خوا پکې جوړه کړه؟ چې تا نوکري په کول اوله چې طالب کوئ وایي، که تا په اوله ورځ دا وایي چې زه په زوی قرآن وایم، پر دواړو سترګې ووایه، دا خو ډېر لوی خوشقسمتي ده چې د چا زوی قرآن ووایي حافظ سي. نو تا چې قرآن په ووایي بیا دې ولې بوتې انګریزي سکول لره؟ انګریزي سکول قرآن څه سره وایي؟ منم تا انګریزي سکول ربوتې، نو تا خو به وایي مدرسې لره، په هغه کې به درجې شروع کړي وه، په هغې سکول هم ولو، په هغې تعلیم هم و، عصري هم و، دیني هم و. نو بیا به ولې دا پریشاني راتللې؟ د الله رسول فرمایي په آخره زمانه کې به قاریان ډېر سي، قرآن به وایي تر دې ستونې بې نه شوه کېږي، قرآن به وایي تر ستونې بې نه شوه کېږي. او علما به قتلیږي، علما به قتلیږي. د الله رسول فرمایي علما به دومره پریشانه چې ورته وایي چې سونه درکمه، یو غټۍ سونه ورته سونه غواړې که مرګ؟ هغه وایي زه مرګ غواړم، په دغه سپۍ کې ماته ژوند خوند نه راکوي. د الله رسول فرمایي که په دې کې یوه خبره زموږ د ژونده وتلې وه، تاسو ویلی سي. دا د محمد رسول الله شان دی. 1400 کاله مخکې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک دا خبرې کړي، 1400 کاله مخکې. وای بیا دا اوس دا خلک نه مسجدان جوړ کړي 2 کروڑه په 15 کروڑه. بیا دی فقی علم نو راچی چې په حلال او حرام سر خلاصيږي، په تور سپین سر خلاصيږي، په قرآن او په حدیث. بس دی خالق قاری ګوري و چې شاوازي بس دی دا ګوري. نو نور په دانه دی پوه چې دا قاری صاحب مشت دا وسابل زیږي لمنځوس لمن چې وسو پر څلرم رکعت خو نو سړی کښینی مازیګر کوم اپشن کښینی او سلام ګرځي دی نه کښیني سي دی ولاړ سو ان چا ناره ول چا څنګه پر 5م رکعت کښینسته چې 5م رکعت باندې دی بیا په ولاړ سو بیا 6م رکعت ولاړی چې 2 رکعت نفل سولو او 4 رکعت پر سجده ساچ دا غي وکړل. نو پښتنه وسو ویال من صحیح سو نو څنګه صحیح سو منځ ونو صحیح سو بس په اخر کې هغه سجده سا وسو، لکه اخري ناس ته نه د بل منځ دا فرض ده، اخري ناس ته فرض ده. نو ته پر 4 رکعت ولاړ شو ته کله کښینسته کته تحیات ویلې وای تر اللهم صل پر بیا ولاړ سوی وی لا بیا ګوندی ترتیب جوړېدی. نو تا کله تګ سنیک شنستری ناس ته فرض ده نشته، یو فرض د ما بین زوی است بیا 2 رکعت نور په ګټ کو سوي سای وخت په سوي ستا به سېچ په منځ کې فرض پری سوي ستا باندې بیا د گزاره کیږي. بس وس منځوس ګرد خلک سره ولاړ. نو دازمش خلک بیا ولاړ چې چیش کوي قاریان پیدا کی شکرت وای قرآن وای زما دای سي ملای نه دی پکار ولی ملا ورته وای اجساب سود مکوا، قتل مکوا، رشوت مکوا، غلا مکوا، دوکه مکوا، 2 نمبري مکوا، شان دي 2 نمبر اخیستی 1 نمبر ټاپی ور باندې لګی دا مکوا. قاری صاحب خوش نه دی خبر، قاری صاحب یا رزما خوشایسته قرآن دې خپل قرآن وایم. د الله رسول فرمای په اخر زمانه کې چې قاریان بډیر